بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او د دنیوي ژوندانه هغه زلبل ته سترګې قدر هم مو راړوي چې موږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو موږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي او ستا د رب درکړی شوې حلال روزي ډېره ښه او پایښت لرونکې ده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپل هم د هغه پابند اوسه. موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو، روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وایي چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي؟ آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. کوم د هغه راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زمون پروردګاره تا مونږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږي چې مونږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه هر یو د چارې عاقبت ته سترګې په لاره دی نو اوس منتظر اوسئ ډېر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تلونکي دي او څوک د هدایت موندونکي دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.